د پیښور په زیات تر هوټلو کې د جنکو بدکاري عام شوې ده. دغه جنکۍ د کوم ځای نه راځي ټول معلومات را سره دلته وګورئ. په دې ویډیو شروع کېدو نه مخکې چې کوم ملګري موږ سره چینل کې نوي دي مهرباني دې وکړئ زموږ پی کې کلیک چینل دې سبسکرایب کړئ ورسره د غنټۍ نشان خو مو وهئ. مرګرو د پیښور په زیات تر هوټلو کې د جنکو بدکاري او دغه غلط کار عام شوی دی. دغه جنکۍ د کوم ځای نه راځي او دغه څوک راولي. مرګرو ټول معلومات درکوم. په دغه هوټلو باندې خو ډېرې چاپې لګېدلې دي. په دغه کې یو جینۍ خپل بیان ورکړی دی او پکې ویلي دي چې د پیښور په هوټلو کې زیات تر جنکۍ د لاهور او پنجاب نه راځي او دلته په هوټل کې پاتې کیږي چې د هوټل منیجر ورسره خبره کړې وي نو د هوټل منیجر ولا غاک پیدا کوي چې هغوی ورسره په پرسنټیج باندې کار کوي او کار یې چلیږي. دغه جنې په خپل بیان کې وویل چې زیاتره جنکۍ د کور نه مجبوره وي او کور نه راولېږي چې ځای دغه کار کوي او پیسې ګټي او موږ لې راوړئ. دوی باندې دغه کار خپل مور او پلار کوي او پیسې پې پیدا کوي او داسې جنکۍ او ښځې پکې خوم وي چې هغوی دغه کار د شوق نه کوي او هېڅ قسمه مجبوري خوم نه وي خو دغه کار د شوق نه کوي او په دغه هوټلو کې پاتې کیږي او ځان له پیسې پیدا کوي. دغه جنۍ چې پولیسو په هوټل کې په موقع گرفتاره کړې وه او پولیسو ته بیان اخیستی و چې موږ در سره شریک کړو. مرګرو هر مور او پلار له پکار دي چې په خپلو بچو باندې نظر وساتي چې زما بچی چرته ځي او څه کار کوي ځکه چې نن سبا په هوټلو کې او داسې ډېرو ځایونو کې دغه بدکاري او غلط کار عام شوی دی چې دې سره دا نوی کول د تباهۍ په مخه روان دی. مرګرو دا نوی معلومات چې در سره هم شریک کړو که خوښ شوی وي زموږ پی کې کلیک چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ ورسره د غنټۍ نشان خو مو وهئ. تر بلې ویډیو پورې درنه اجازت غواړو. د لوی الله په امان.